الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسلمانانو مخکنا علماء بیانات کړي خبر او ما غدا او تاسو ما واقع چې بور شوی استاد مبارک رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم تاسو بیان چکلا مسلم کے روایت تے رسول اللہ فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم چکل یو مسلمان امنزو کی او پد اخپل سے ناستی دنیای خبر نکی پاودس کی دا اللہ نبی فرمائی دی مسلمان تا اللہ دو ملائک راولیگی او دے مسلمان دے خواتا ولاڑی او دا دعا ورتکئی اللہم اغفر لہو ورحمہو اللہ دا بندو بخی او پد رحمو کی خوش قسمت وی زما پر اب قسم دا دی حدیث پر انا کی خلق با بازارونو کی گرزی خلق با پپٹو کی گرزی تاسو چی ماسپخیم دلتا مسکڑے او پدے زناستے دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تاسو تدود با ملائک ولاڑی دی او دعاگانی در تکی اے اللہ دا بندو بخی دا باباو بخی دا ماشمو بخی دا علمو بخی خوش قسمت خلقے پرے دعاگانو پر سے خو گرزو منگا منگوئی پلان کی مولی سیب تو آئے مال دعاو کی حج تا سڑے روانی حج تا زی عمرے لزی مال دعاو کا پیغمبر اسلام عمر فاروق تاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا پیغمبر اسلام امام نووی رحمہ اللہ پا دے باب قائم کردے دے چی اعلا ادنا تویلی شی چی مال دعاو غار عمر فاروق راگئے ٹولو آئے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پیغمبر تراغوے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے لزما مال اجازت اللہ نبی ورطوئے یا اخائیں تسخیر لپظ ورطا استعمال کو دے شفقتو دمینی دا محبت لپظ ورطا استعمال کو رکیا منگ ورطا رورے وائیو رکیا ورطا وائیو اللہ پیغامبر ورطا وائیو روریا تو عمرے لزی خوگوار مال بدعاو غاڑے دلے دعا درخواست انبیاء کردے دا ننتاسو ہر یو سرطا دا تاسو لگ راوی خوم خوش قسمت ہے بورشوی بے تاسو دا ہر یو سرطا دود و ملائکی ولاڑ دی اور روزانہ دا حدیث مسلم کے دے روزانہ چی دازے منزو کے او سڑے ناستے تلاوت کئی زان لذکر اسکار کئی درس قرآن تناستے ملائکی سرطا ولاڑی خوش قسمت ہے وی کنے وی چو بور نشئی دیر نیک بخت خلقی تاسو ملائکم پا دعاگانو کیا دے الحمدللہ او ملائک نورانی مخلوق دے معصوم مخلوق دے اللہ دعان رد کئی دویما علماء خبر اکڑی زبر عقیدہ پاسا سوئے ما بخت کی بڑیر بیانات شیوی زخو لیٹ را علماء اگر چی لیٹ شو ما خلطا مصروفیان تی مدرسہ دا دویما خبر دادا دیزے چی ما سمرا نمونہ واوری دو دا پلان کی مولی سے بنتی پلان کی مولی سے بنتی پلان کی مولی سے اکثر میں دعوی واوری دو چی دا پلان کی مولی سے بلور سند واغستو پلان کی مولی سے بلور
پوزیشن واغستو د همیانو لم پکار دا حدیث پاک دے قوما واورے دا اللہ نبی فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم یو عالم واورے یو عالم چه با عمل عالم بھی گورے علم بانے عمل بھی دا قیامت اغا سخت و رزدہ نبی پاک فرمائی دا خوالی دا بدل اعلان دے طرف نا پور ترا روانی اللہ رسول وی صلی اللہ علیہ وسلم دا چا خوالی بدے پڑکو ترا رسیدلی دا چا خوالی بدے زنگان ترا رسیدلی دا چا خوالی بدے نامت ترا رسیدلی او دا چا خوالی براسا دے خلی ترا رسیدلی دمر سخت و رزدوا و رقوما او قرآن وی سڑے با دا خزی نا تختی او خز با دا سڑی نا تختی رور با دا رور نا تختی ہر سڑے با پدے کی چی ما خپل زان لسوکڑے دا بل را بانے بوج نشوے یو عالم واو رئی یو عالم چی با عمل وی دا خپل علم گوئے خور کڑی دا علم حقی ادا کڑی دا سے عالم دا اللہ نبی فرمائی دا خپل خاندان لس اغا کسان چی اللہ پہ پیسلت جہنم کڑی چی دا دوزخ تبوزی دا یو عالم با لس کسان دا خپل خاندان دا جنت تراویلی چا گٹا اکڑا نن منگ دا کوشش کو بچینا ڈاکٹر جوڑ کو بچینا انجینئر جوڑ کو دا سبا دا خبر خون دا خود داراتو آئے یو ڈاکٹر بس 100 کسان جنت تراویلی یو انجینئر بس 100 کس راویلی دا استالور چی عالم شوا دا استازوی چی عالم شو پا دے خپل علم عمل کئی دا اللہ نبی وی اول انسان تا نزدے پا وراثت کی مور و پلار علامہ کا کپاتا پیسلہ دا جہنم ہم شوے دا عالم اللور بدرا گرزی زان سرا جانت تا بدرا کائے گی خوش قسمت نہیں یو اللور دی عالم شوا یو زوی دی عالم زان لخو سب پیدا کئی پا دی 15 شپگو بچوں کی خوزان لیو پیدا کئی چی پا سخت ورس خودی را کائے گی بیا کنا نانا دا احساس دا چاسا نشتا دویم خبر می دادا گوریواو رئی دا اللہ نبی وی طولوائی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نبی وی ومن حق الولد علی الوالد ان یعلمہ کتاب اللہ دا دی بچو پا دی مور اپلار دیر حقون دی خویو حق دا دے چی دے دی خپل بچی تا قرآن و خی قرآن دین و خی حدیث و خی شریعت ورطا و خی کہ دی بچی تا دی قرآن زدنکو دا قیامت پورز بدا دی بچی لاسی ور استا بگریوانی پلار داوارا نو لحاظا پا دی خپلو بچو کے عالمان تیار کئی عالمان دا قیامت پورز بدر نگوری دا تپوس کئی درم خبر دادا وقت کم دے و مختصر کوما خدا وقت دا تقاضو مطابق درم خبر داوا رہے دا اللہ نبی فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم چی دا قیامت رشی قوم واوری علتا زنان بے ماوری دا قیامت رشی او کم مسلمان دا بیلماز دے دا دموس پابن ندے دا و بجو پوری اتو بجر دا معمول لے او دے پروتے دا منس پابن ندے دا اللہ نبی وی دا بد سلورو بدترینو کافر سرب اللہ دارا پاسی دا کپر لیڈران دی لیڈران فرعون سرب دی دا بچے پاسی گی دا قارون سرب دی دا بچے پاسی گی دا حامان سرا عبی ابن خلب چی بدترین دشمن دا رسول اللہ دا مکی مشرک دے واوری دی بڑیگانو زنانو تویم تاسو دا کور سربراہانے ستازوی او ستالو روزانہ دا ونیمو بجو پورے دا انور خطو پورے پراتے دی
او روزانه پراته دي. زما پر رب قسم رسول الله وی دا بچه به د قیامت په ورځ د دې څلورو کافرو سپاسي. نن تاسو د خپل منځونه حال والي د جمعې په ورځ دا جمعه ډکي تاسو به لیدلې، خو بیا د هفتې په ورځ او خیالي په ورځ سهار وګوره په دې جمعات کې څو څپه ولاړي. وایه دا پرون چې په جمعه وه دا خلک چېرته لاړ سهار دا پراته دي په کورونو کې. الله داسې وایي ځان له خو تهجد له بابا روان شي، ځان له خو بوډۍ راپاسي تهجد هم وکړي، ښه خبره ده، ښه خبره ده. ځان له با جماعت مونځ هم وکړي بابا او بوډۍ، ښه خبره ده. خو ورسره دی د خپل بچي دا دروازه ونه ټکوي بیا پاسه جماعت ته لاړ شي، د بابا تندی هم نه ترېوېږي. او که بیا واپس راشي او دا بچی دکان نه لږ لیټ لاړ بیا ورته ګوره بابا ته بیا ورسره کنسل هم کوي د سزا چې انس کم دا بې ننګه دي، دا بې غیرته دي، دا کاروبار له نیسي. دا د بابا د ایمان کمی دی یا نه دی؟ په دکان څومره خفه کېږي او بچی تباهۍ سره مخامخ کېږي، د بابا تندی هم پرې نه ترېوېږي. الله خو داسې وایي قو انفسکم و اهلیکم نارا. الله داسې وایي خپل ځانم د اور نه بچ کا او دا بچیم دې د اور نه بچ کا. ځان له خو پاسې دي جماعت ته لاړې، خو دا بچی دې دقسې پروت دی، پروا دې پرې نشته. دا د ایمان کمی دی. بوډېګانو زنانو ته خپل کورونه د مونځونو پابند کوي، سهار وختي دا خپل بچي پاسوئ، نیغ په نرمۍ پاسوئ، شرونه مه جوړوئ، دا د مانځه عادت کا. درېمه خبره مې دا ده چې ګورئ د سهار د مونځونو کمی دی، د ماخوستن د مونځونو کمی دی. او د الله نبی وایي دا بېلما زه به د دې کافرو سپاسي، الله هم دې ته وساتي. ته غواړې چې ستا بچی د دې کافرو سره ودرېږي؟ هېڅوک دا نه غواړي. کوشش دا کوئ چې خپل کور د مونځونو دا پابند کوئ. ورپسې بلا خبره مختصر په لنډو الفاظو د دې وخت د فتنو خبره درته کوم او ځان بچ کوئ. ګوره د الله عذابونه په سر ولاړ دي، الله ډېر په غضب کې دی د دې فتنو په وجه. ګوره او ته پې لا پوه نه. الله نبی فرمایي صلی الله علیه وسلم زما په دې امت با داسې دور راشي، داسې زمانه به راشي چې دا د شپې سملی دا به انسانان وي، شکل او صورت به د انسانان وي، خو چې سهار را پاسېږي الله به تشاده او خنزیر جوړ کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ویرېده، تپوس کوي د الله رسوله دا به مسلمانان وي هم مسلمون؟ قال نعم یقولون لا اله الا الله ویصومون. صحابه ویرېده دا څنګه خبره ده؟ یو سړی د شپې نه انسان دی او سهار شادو دی، ګبراو شو. صحابه ایمانونه خدا سي ایمانونه یریدل. ما ته اوس هم په دې خبرو پروا نشته، وخت هم نه راځي، زړه ته هم نه راکوزېږي. الله نبی نه تپوس کوي دا به مسلمانانی د الله رسول وي او دا به کلمه وایي لا اله الا الله به وایي، روجې به هم نیسي. نو کار به اولې وی وجه دا د واورئ د وخت سره او د دې وخت د تقاضې مطابق. دا الله نبی وایي دا چې د شپې سملی دا به ګانو ته سملی، دا به بجانو موسیقو ته لوبو ته ډرامو ته به سملی. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم 1400 کال مخکې داسې ویلي. نو چې دې ډرامو ته پروت دی، موسیقو ته پروت دی، الله چې سحر خیږي الله به ول شکل مسخ کړي. نن وګوره ستا د دې نوجوان نسل نه چې بوډاګان ما پې ځای مختی د ماخوستن منځو کې، نو بس بیا فیسبوک دی او بیا په فیسبوک کې هغه ګن دی چې دا تا ته معلوم دی، زه پې لا دونه نه پوهېږم. ته پیسه ګورې الله مکه د شپې د ډرامې ته پروت دی، د شپې د فلم ته پروت دی، د ګډا ته پروت دی. الله خو دې هغه وخت رانه ویلي، خو رسول الله ویلي دي چې دا شکل د شادو شي
او دا شکل د خنزیر شي بیا په کم مخ به سهار میلاویږي. او د الله قانون دا دی چې کم قوم مسخ کې د 3 ورځو نه خوا دا بیا پرېږدي نه. قوما د دې موسیقونه او د دې فحش کاتونه ګورې توبه وباسئ. ګورې د الله عذاب په سر ولاړ دی. لویه فتنه د نن دور دا دی، که پې نارینه دی او که زنانه دی په دې ګند اخته دی او څوک عیب هم نه ګڼي باک هم نه ګڼي او هر شی موسیقي ده. د الله نبی وایي صلی الله علیه وسلم، د الله پیغمبر وایي چې په کم قوم کې بے حیائی عام شوه، ډمتوب عام شو، لچرتوب عام شو، الله به په دې قوم داسې بیماری راولي چې د دې پلار نیکونو به هغه بیماری نه لیدلی. دا رسول الله ویلی دی صلی الله علیه وسلم. نن دا زیرا سپینګیرې ناستې وګورئ. تاسو دور کې نه دا بلډ پریشر وو، نه دا شوګر وو، نه دا رنګارنګ بیماری د دې سبب رسول الله دا ډمتوب ښودلی دی. نن په هر کور ډش دی، په هر جب کې موبایل له موسیقۍ دی او نور به هم داسې بیماری راځي. دې نه توبه وباسئ. دا صرف د اورېدو خبرې خو نه دي. بله دا ده زنانو دپاره د الله نبی فرمایي صلی الله علیه وسلم، حدیث دی سمپان من اهل النار لم اراهما. دا الله نبی وایي 2 طبقې دي د انسانانو، دا جهنمیان دي، دا دوزخیان دي. رسول الله وایي ما لا لیدلې نه دي، زما دور کې نشته. یو هغه طبقه ده چې دې سره پلاس کې د غواو د لکو په شان کروڑې به وي، دا ظالمه انتظامیه. او دویم زنانو سره خبره ده واورئ او دا حدیث زړه ته کوس کوي، په عمل کې راولي طبعی ده. الله نبی وایي بل اغا زنان دا کاسیات عاریات موملات مائلات رؤوسهن کاسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة الجنة وإن ريحة الجنة لتوجد كذا وكذا. رسول الله خواگال پاس دی صلی اللہ علیہ وسلم. زنانا ہوتا ہے ماں دا اللہ نبی ویلی دی گورے لا واور استاسو خیر لٹو، دا علماء استاسو خیر لٹے، دا استاسو دا خیر او دا پایدے دا پارے لگیا دی. دا اللہ نبی وی آغا خزدو زخیدہ چه دے خو جامع غستی دی خو پجامو کی لغڑ دا. تا دے سا مطلب شو چه جامع و غستنو لغڑ سنگ دا. شارحین حدیث وی واوری بی بیانو مسلمانانو زنانو سر خبرکم دا اللہ نبی ویلی دی گرے جامع بی اغسطی او لغڑ بی ایمان دادا، کپڑا بے نرئی، صادر بے نرئی، پسری چه صادر پروتی اختخکاری، کمیس اغسطے نستوڑی مٹ اخکاری پنڈ اخکاری. زما پر رب قسم رسول اللہ وی صلی اللہ علیہ وسلم دا دے خزی چه دا سر لو پٹای نرئی دا، کمیسی نرئی دے، پرتگی نرئی دے، دا اللہ رسول وی دا جہنمی دا. او بیاوی وادی جہنم نا جنت تبنزی دا جنت بویم دا خزن شیلی دے، حالانکہ دا جنت بوی تر لر لر پوری رسول اللہ وی رسی پدے خزا بندے. ما خبر کڑی خواہ دا ایمان دے چی دے خبر کن بس خب مختصر کو مجی ما خبر کڑی زما خودق ایمان دے چی دے مسل امت مسلمہ خیر ولٹو دیتا خیر پیش کو دا دا جہنم دا اور نبچ. جامع خیسته خیسته جوړه واغونده، خو ګوره چې د کمې ښځې جامع نری دي، د کمې ښځې جامع تنګې دي، د الله نبی وایي دا ښځه دوزخي د جنت بوی هم نشي لیدی. او آخر حدیث واوره بس کوم دلته چیټ راکو وخت د مازدیګر د مانځه دی. آخر واورئ د الله نبی وایي صلی الله علیه وسلم چه کم خزا
دا راوتل د کورنا بغیر د ضرورتنا بغیر د سا کارنا او اسی ګرځیدا دا الله نبی وای په دې خزه پسې شیطان ورپسې تر هغه وخت پورې چې سو پورې دا خزه واپس راغلی نه. واورې مسلمانانو بی بیانو چې کما زنانه په دې بازارونو کې ګرځي دکانونو کې سوداګانې کوي دا واوره رسول الله صلی الله علیه وسلم کاغه بوډۍ دا او کځوانه ده په دې مارکیټونو کې ګرځي دکانونو کې ګرځي دا مې د زوی واده دې فرنیچر راوړم زما پر قسم رسول الله په دې خزه پسې شیطان ورپسې تر هغه وخت پورې چې کور په دروازه راننوتي نه. الله نه ویریږي بازارونو کې مه ګرځئ. ستا زوی شته هغه ته ووایه ماله سیمپل راوړه خاوند به دي هغه ته ووایه سیمپل راوړه نوسی به دي هغه ته ووایه سیمپل راوړه ورنه یو بل حدیث هم شته چې سندن چر څنګه دی سند معنی دی کتلی داسې چې کومه زنانه د کور نه راوځي بغیر د ضرورت نه راوځي په دې زنانه باندې د انسان او د پیرین علاوه د ټول کائنات لعنت لیږي. انسان او پیرین علاوه ملائک پہ لعنت لیږي مرغان پہ لعنت لیږي ونې او بوټي پہ لعنت لیږي دا ملعونه ده. لہذا گورے د دې فتنو نه ځان وساتئ عظیمه ګناه ده په خپل کور کې د حیا او د پردې ژوند تېروئ. رب نه مې دعا ده الله دې دا زما خبرې مؤثر وګرځئ او د نورو علماو هم چې څه ویلي دي الله تعالی دې د دې هغه خبرې